یوه بله ناکامه هڅه د میلې موږ تللو پاته سولو بیا یو ځل د تل په څېر دروازه چا خلاصه کړله ما بد کول چې خلاصول مې یاران ټوله ولاړ دي نو د باغ کې ولاړ دي د باغه وځو سونا ته ځو چې شاسه ول دا ستړی وروره پلان جوړ سي پات نه سي پلان جوړ سي نه وخت سي پلان موږ پلان جوړېږي د بیا بجې سي د پیرمیلا څه چې دوی پلانونه اړولي دي بیا دوی پر پلان خوند نه دی اخیستی اوس زه د خیره سره سونا ته ورې خو نو ویډیو نه راپرېږدي نه کېږي بیا نو ماښام د خیره سره نوبت دی د احمدالله نصیر او وچ کلک د این جانب ما نوبت به مو در اوسه نه لیدلی نن مې نوبت دی وده خو بل ووځي موږ د سونا در مخه راغلو دا شان خورو بیا ځو انبوکسینګ شروع دی انبوکسینګ شروع دی نه اخلاص شروع کیږي نه غواړي سرخان څه پکې دی بیا نن راغلی دی سرخان نو څه پکې سرخان واره تا ولې موږ ته دوایو نه کول چې موږ تللو دا څنګه دوا وه موږ دې پاته کړلو چپه دوا دې کړی ولک چې نو سونا ته راللو ولمبېدلو یو څه ولمبېدل یو څه راپاته چې دوی لا لمبېږي موږ یو ځای دوکان لرو دی خو سره نه دی لمبېدلی ولې نه لمبېږي زه کور ته ولمبېدلم چې راووتم دی یو ځای ما یا نه لمبېږم او دلته بیا دننه دوی ټلیفون نه راپرېږدي که نیا دننه ځای و لس لس به دننه زموږ دا در باندې لیدل زموږ دا د برځۍ څو کاله در مخ مو یوارې ځانونه در باندې لیدلې اوس بیا در باندې لیدل خو هغه ټلیفون اجازه هغه اول کال باندې هغه مو په ډېرو ځالۍ اجازه زموږ اخیسته ښکار یې نه راکوي خیر د دې ځای ځو باغ ته په باغ کې یو بیا نو ماښام ځو زما نوبت زما بلا ځو احمدالله نظیر سره یا وچ کلک زما دی موږ یو ځل بیا پلان کینسل کړي راللو فرش پوینټ دا ځای ته راغللو نو اوس دلته دی پروت راپروت اگر مو ورکړي چې سان مسان به وچ شو بلا به ولاړ شو باغ بیا به ورسېدو مهمه موضوع دا ده چې د فرش پوینټ څخه راووتلو په باغ کې یو ګړی کښېنستلو او د باغ څخه هم راووتلو زه په موټر کې هم یم خیر اوس روان یو د احمدالله دی کره د خیره سره ورې نو بس ډوډۍ ورې خورو بنډار ورې دی او زه یو ځای تللی وم چې اوس بېلته رالمه دوی ګرده په نورو موټرانو کې دي د شا د خوا یو موټر راپسې دي دوه مخته دي زه یوازې په موټر کې ناست یم داسې نفس مې تنګ دی چې څه درته وایم اوس به ورځو د احمدالله دی کره د خیره سره زما او د احمدالله او د نصیر احمد په ګډه باندې نوبت دی هغه نوبت به تېر کړو موږ او بیا خبره چې شي د بیا به ورې بنډار وکړو بیا سبا د شنبې ورځ د بالا د خیره سره بالا خپلو دکانو کاروبارو ته به سره وروځو د غونډه وه بیا د کوربه در مخه راورسېدلو بېشکه څه په وی بخښه کوئ کوربه زه په خپله یم د ډوډۍ کوربه کور خو نو بیا د احمدالله دی څنګه دی بیا زموږ در مخه رارسېدلی وای مخه راورسېدلم زه پر موټرسایکله وم دوی په موټرانو کې وه ما چې ډوډۍ مې وخوړل بلا منه میده کار کور نو ډوډۍ خو نشته وروره ډوډۍ چې دا وخوړله ډوډۍ نشته بلا به کور ته ولاړ شم شنبې په ورځ د خیره سره رسمیات شروع کېږي کارونه دي اوس پیجرو تا ول خدای وس خدای واس معنا څنګه معنا چې ډوډۍ کوي خدای وس خدای واس هغه موږ خرما او چای آماده کړي دي ګډ شاټ سیدی بلا هغه به در کو جیب ته واچو زه سید بیا بس سیدی سید ورسه خرما او چای راو بس دروازه او جالبه بل ده د دوه موټرانو تر شا وم دغه دواړو موټرانو تر مخه راورسېدلم بابا او نیاز دواړو تر شا زه وم د دواړو تر مخه راورسېدلم بابا دی بیا د نیاز تر شا و بابا هم راورسېدی نیاز دی نسته کېدای شي سودا مودا ته درېدلي خیر خدای به خیر کې خبره مې دا کول دا ناوخته ځایو ته مه رسېږي وختي رسېږي
دا خیر الله دی تاسو د کار وای ځان سره په آرام وشول کوي دا خبره ویل د ضرورت نشته خپل رسېږي دغه ځای ته دا امیر صاحب دی شای په خیر خیر سلامونه دا حاجي صاحب دی ستړي مشي شای په خیر ستړي خیر مشي پس له ډېر انتظار وروره ډوډۍ اماده شوله زه ډېر ټینګ وژم ولې دې دونه وزن ډول نو دا خو دغه شان جوړ ښه د شاجوی کیسه څنګه سپکی خیر خیریت سوا د خدای بنده درغه بنامي سوا نه به یې ایوان موږ دلته ناستو په کوټه کې ډوډۍ لاندې خورو ته څه وایې خیر ذبیح الله ګوره دا خو نو شاجوی نه ده چې یوازې په تاړه درلوده دلته زما هم رنګ دې سره بجېږي د خدای بنده څه وایه نو چې هلته مې رنګ نه کړي در بعد دلته بیا در بعد څه رنګ بجې سړی یم یا څه وایه د اختر بعد څه کیسه ده د اختر بعد بل غټ اختر دی یا د هغه در مخه دغه د مخه هېڅ شی نه دی وروره ولې شی مې نسته زه شی نه جوړوم نو هېڅ نه پرېږده جوړې شی چې ما تا ته ویلي وه هغه شی جوړې ته جوړ کړې څه بیا سره وکړو چا مې وکړو چا بیا کوریا نو استعمال پر ځای به استعمال دا خبره جام صحیح ده یا په استعمال دي دا څه ول نه راوځي دوی ته سره وکړو ولا که نو یا وروره زموږ ته سجه خلک یا پلا وای ژر اوس را پروت په نیم ساعت راوځم خو بوټونه په پښه کې ولا دونه ډیر تسمې او یا په ګرمۍ کې بوټونه. اخیری لاس یې پاته دی یا خیر لاس خلاص ژر سئ زه قربانه اووځئ یو قرباغه دی بس درې سره دلته شاکه به شاکه دا سرخان دی اوار دی دا دک سرخان درسل دلی پښبن د واجس دا خړ نه کړو دا واسه یو لایک درور سری صدای در ماپسو امام نه دی تا ته بل هک درله تا ته ځان د خبره وکړه څه په وای ماشاءالله بالا موږ سره ډوډۍ خورو سرخانه واخله ساندا چاته شی ورته شکر الحمدلله دا چې دا مؤمن خونه ده اختر بعد څه کیسه ده کیسه نه شاه زسه موږ ډوډۍ خورو څه په مخه شس